السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور جانه، یو پوښتنه لرم چې دا د ریل ګاډو ځای دی؟ وروره، دا د ریل ګاډو دفتر دی. وایه څه خبره ده؟ وروره، د دې لپاره راغلی یم چې تاسو ما ته کار راکئ او غواړم ریل ګاډی وچلوم. ښه هېڅ خبر نشته دی. موږ ورته ضرورت لرو یو ډریور ته چې موږ دپاره ریل ګاډی وچلوي. خو زما یو څو پوښتنې دي، راته دلته کښېنو دفتر کې، ته به ماته د پوښتنو ځوابونه راکړې. سمه ده؟ سمه ده صاحب، خپلې پوښتنې وکئ. ښه وروره، زما اوله پوښتنه دا ده، که چیرې تا له دوه ریل ګاډي مخامخ راشي نو ته به څه کوې؟ صاحب، بیا به زه اشاره ورکړم. ښه، که اشاره کار ونه کړي نو بیا څه کوې؟ بیا د عجلې د برېښنا د اشارې څخه کار اخلم صاحب. که بجلي نه وه نو بیا څه کوې؟ بیا مخامخ ریل ګاډي والا ته ټلیفون کوم. که د هغه ریل ګاډي والا ټلیفون مصروف وي نو بیا خپل کلي ته ځمه. ښه، نو کلي کې څه کوې؟ هلته بیا خپل کاکا خبروم. ولې، کاکا د سوپرمین دی څه؟ نه صاحب، سوپرمین خو نه دی، خو هغه وایي چې ما په ټول عمر کې د ریل ګاډي ټکر نه لیدلی.